السلام علیکم ملګرو. افغانستان چې په ورلد کپ کې کوم سفر و ډېر کامیاب ترین سفر و او ډېر خوشاینه افغانستان ملت ته په دغه ورلد کپ کې افغانستان دغه کرکټ ټیم راوړلی. خو که موږ تاسو وګورو په نن میچ کې څو خبرې وي چې دغه څو خبرې تاسو سره شریکوم چې ډېرې اهمې خبرې دي. د هر څه نه مخکې خو هغه چاته خیریه وکړي چې چا دغه وکټ جوړه کړې ده او دغه سخته وکټ یې په دې سیمي فاینل میچ کې جوړه کړې ده. ډېره مردار او د حد نه خواته خرابه وکټ یې جوړه کړې ده. د هغې نه وروسته که بیا موږ تاسو راشو نو په دغه وکټ باندې اولنی بیټینګ ډېر زیات سخت و. ټاس راشد خان ګټلی دی، جاناتن ټراټ وکټ وکتله، راشد خان وکټ کتلی ده. څنګه چې میچ شروع شو او زما په پیچ باندې سترګې ولګېدلې، ما ویل چې دغه وکټ ډېره سخته وکټ ده، د حد نه اخواته. او مغه وه چې تاسو ولیدله چې وکټ سخته وه او بریک او سوینګ پې ډېر زیات کېده، سوینګ پې بالرانو کېده او سوینګ پې د بالرانو کېده. که موږ تاسو وګورو رحمان الله ګربز ته ډېر ښه بال شوی دی، که موږ تاسو وګورو محمد نبي ته ډېر ښه بال وشو، ابراهیم تدران ته ډېر ښه بال وشو. د هغې نه وروسته که موږ تاسو راشو نو په دغه ټول ورلد کپ کې چې کوم دی د ګربز او ابراهیم نه وروستو چې کوم بیټسمینان دي هغه بالکل سکور نه کوي. څومره میچونه چې افغانستان ټیم ګټلي دي د ابراهیم زدران او د رحمان الله ګربز او د افغانستان په بولینګ باندې ګټل شوي دي. د هغې نه وروسته چې ګل بدین نایب دی، عظمت الله عمرزی دی، محمد نبي دی، کریم جنت دی، حضرت الله زازی په یو میچ کې حاصل شوی دی، نجیب الله زدران دی. څومره چې میډل اډر بیټسمینان دي د ګربز او د ابراهیم نه وروستو په دغه ټي20 ورلد کپ کې افغانستان اته نهه میچونه وکړل او په اتو نهه میچونو کې د دغه بیټسمینانو چې ټولو میچونو کې دغه هلکانو سکور چې ټوټل سکور کم دي هغه 50 یا 40 سکور دي. نو په یو میچ کې هم دوی 40 سکور نه دي کړي، په اتو نهه میچونو کې 40 سکور کړي دي. مطلب دا چې د ګربز نه ابراهیم زدران نه وروسته چې هغه کله اوټ شي نو بیا هغې نه وروستو خیر خیریت دی بیا ټول روان دي. بلکې دې میچ کې موږ تاسو وګورو کوم بیټسمینان چې ته مې یاد کړل هغې ته ښه بالونه شوي دي، خو ننګیال خروټي چې کوم وکټ ورکړه قسم غونډه کې تیزي وکړله، دلته تیزي په کار نه وي، 4 15 اوټي ودرېږه هلکه تاله چانس راغی، مطلب تا سره 14 14 سورونه پاتې دي، ودرېږه نن ځان جوړ کړئ او نیمه 50 به مو وې، ودرېږه سکور به هم ټیم له وکړي او څه ناڅه به ټیم هم مضبوط شي، مطلب په ښو باندې به ودرېږي او زی پورې به لاړ شي او دغه اورونه به مو لوبېږي او ښه ټوټل به افغانستان بیا یو نیم سل نه شي کولی، نو کم از کم 10 یو 15 یو 6 سکور خو شوی افغانستان بولینګ کې بیا انشاءالله خبر نشته بیا پکې راګیرېږي. که موږ تاسو وګورو عظمت الله عمرزی 15 اوور دی، 15 شپږ اوور دی او راځي هغې شپږیزې وایي، نو څه ضرورت دی؟ خو ودرېږه په پیچ باندې تا 15 شپږ وکټ یې الریډي اوټ شوي دي، ودرېږه وکټ باندې دغه اورونه به مو لوبې، دغه تقریبا 11 اوور افغانستان ټیم ولوبول، 8 اوور 9 اوور افغانستان ټیم نه پاتې شو. دغه 8 اوور 9 اوور په سلو هم دي لوبولې، یو سکور پر بال اخیستل شوی وی، شپږ سکور 7 سکور پر اور اخیستل شوی وی، نو دغه سکور به کم از کم چې یو ځای ته رسېدلی وی. خو څومره چې په دغه افغانستان په دغه ټي20 ورلد کپ کې مطلب میچونه ګټلي دي صرف او صرف رحمان الله ګربز او د ابراهیم زدران او د افغانستان د بولینګ په وجه باندې ګټل شوي دي. بقایده کوم بیټسمینان چې دي بالکل پرفارم یې نشته. نن میچ کې ګربز او ابراهیم زدران شوي دي، نو په کار ده چې دې لکانو بیټینګ کړی وی، دې لکانو بیټینګ کړی وی، که وکټ تیز هم وه خو دې به سلو بیټینګ کړی وی، دا اورونه به یې مکمل لوبولې وی. هغې ګوره په 9 اوورو کې هغې دغه میچ وګټو، هغې مطلب ډېر زیات تیز نه دي کړي د افغانستان چې په 2-3 اوورو کې مطلب به سکور راړول دي. نو که 100 سکور نه بره شوی افغانستان ټیم دغه میچ ګټه. بهرحال ګټل بیل دا پکې شته دی، افغانستان ته د دمه ښایسته ګیم وکړو. نن چې کوم دغه وکټ جوړه شوې وه ډېره سخته وکټ وه، ډېره سخته مرداره وکټ وه او ډېر سخت کار مې دغه وکټ جوړونکي له راغی. بهرحال د ویډیو کتلو زیاته مننه. د ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. د الله په امان.